الرحمن الرحیم. راځو بوتسټرپ ته. نن ورځ په بوتسټرپ کې بیا هم په آرډر کلاسز باندې خبرې کوو او همدارنګه په نیسټینګ باندې. تیر ورځ مونږ په آرډر کلاس باندې خبرې وکړلې، خو زموږ سره نیمه کې پاتې شو موضوع. نن بیا هم په آرډر کلاسز او په نیسټینګ کلاس باندې خبرې کوو، یا نیسټینګ باندې چې نیسټینګ څه شی دی او آرډر کلاسز څه شی دی. آرډر کلاس ګورې دی کې زموږ سره ری آرډرینګ مطلب دا دی چې دا مې تاسو ته پرون ویلي، خو بیا هم درته وایم. فرض که تاسو یو رو اخیستې ده او په دې رو کې تاسو سره یو څو کالمز تاسو اخیستي دي. فرض که دې کې زموږ سره څلور کالمونه دي، په یو رو کې 12 کالمه وي، دې کې زموږ سره څلور کالمونه دي. اوس دې مطلب دا دی چې هر کالم چې دی د دریو کالم، نو 3 څلور 12 کېږي که نه، یا صحیح دی. نو هر کالم چې دی په دې کې زموږ سره یعنی درې کالمونه دي. دا ولنی کالم درې یعنی 12، یعنی اوس د پاره کې زموږ سره څلور کالمونه موجود دي. ری آرډرینګ مطلب دا دی زه غواړم چې د دې ځایونه چینج کړم. څه مطلب؟ لکه دغه دریم پوزیشن چې دی دا زه په اولینی پوزیشن باندې راوړم او د دې لپاره زه لیکم چې آرډر فرست، او دغه اولینی چې دی دا زه وړم لاست، اخر ته وړم. کله چې اولینی چې ته لاست اخر ته وړې دې لپاره بیا موږ لیکو چې آرډر لاست. دې ته چې کله آرډر لاست ولیکو، دا یو به راشي د څلور ځای ته، او درې به راشي د یو ځای ته، دوه به په خپل ځای باندې پاتې، او څلورم به راشي د دریم ځای ته. لکه داسې دا وګورئ، دریم چې دی راغی د اول ځای ته، او اول چې لاړ څلورم ځای ته، څلورم د دریم ځای ته، او دویم په دې ځای باندې. دې باندې موږ پرون هم خبرې وکړلې، خو زموږ سره ریسپانسیو پکې پاتې شو. زه راځم دلته کې یو فایل جوړوم، index ډاټ HTML یو فایل اخلم، او دلته هم زه یو کلاس اخلم، کنټینر کلاس مې واخیست، او په کنټینر کلاس کې دننه دې کې مې یو رو واخیسته، او په دې کې دننه زه څو کالمه چې تاسو ته ضرورت وي، فرض کړه ته ما ورته ولیکل چې ما ته څلور کالمه فرض کړه راکړه، 3 4 5 شپږ لس هر څونه کالمونه چې تاسو ته په کار وي ورته همغومره کالم زه ولیکئ. هغې نه بعد دلته زه راغلم او دا زموږ سره کالم 2 شو، او دې ځای کې زه راځم او دې ځای کې زه ورته لیکم چې دا زموږ سره دریم کالم دی، او لاندې دلته زه راځم دې ځای کې زه ورته لیکم چې دا زموږ سره کالم 4 شو. صحیح ده، دا څلور کالم. پیج کنټرول اس کوم، او د هر یو د کچېرې تاسو بارډر ورکوئ، فرض کړئ دې ته زه ورکوم، دې ځای کې لیکم بي ډي، یو ځل زه وګورم چې دلته موږ کوم بارډر چې جوړ کړي بي ډي په نوم باندې زموږ سره یس بارډر شته دی، بي ډي 1 دی، بي ډي 2 دی. اوکې، او دیو ته چې دی دې ته به زه کلاس ورکم، فرض کړئ دې ته مې ورکړه چې بي ډي 1. پیج مې کنټرول اس کو، او رو ته به هم زه یو کلاس ورکم، بي ډي 2 به ورته سیټ کړم. پیج مې کنټرول اس کو، په دې باندې رائټ کلیک کوم او کاپی پات مې واخیست. هر بروزر چې تاسو یوز کوئ هغه بروزر به تاسو خلاص کړئ. دلته به کوم پات چې تاسو کاپی کړل دلته به کنټرول وی کې ریپورټ نه به انټر پریس کړئ. خا دا زموږ سره بوتسټرپ دلته کې نه دی لینک بوتسټرپ فایل، نو دلته ورته چې ماته لینک راته. اوکې، لینک بوتسټرپ فایل چې زموږ سره د CSS په نوم باندې فولډر کې پروت دی، او دغه کسټم کوم CSS چې موږ جوړ کړی دا هم راته دلته کې لینک. پیج به کنټرول اس کې او دا به ریفریش کې څنګه چې ریفریش کې، نو دا وګورئ زموږ سره کلیک شو. که تاسو کوم بارډر ورکول غواړئ یعنی بیک ګراوند ورکول غواړئ، بیک ګراوند هم په دې طریقې سره تاسو بیک ګراوند هم ورکوئ شئ. دلته مو بیک ګراوند هم ورته سیټ کا، پیج ریفریش کړئ نو بیک ګراوند به هم واخلي. دې ته به وایم چې ستا بیک ګراوند ډینجر راشي، دې یو د زموږ سره ډارک راشي، او د ډارک کې بیا ټیکس نه ښکاري، نو ټیکس یې ورته وایټ کو. پیج کنټرول اس کو، دا هم ریفریش کا، دا یو به زه چینج کړم ځکه دوه زموږ سره دې سیم کلر باندې دي. ته به دویمه چې دا پرایمري کو، پیج کنټرول اس او دا هم ورته ریفریش کا. ها، دا زموږ سره وګورئ په دغه طریقې سره دا زموږ سره اوس معلومیږي. که زه غواړم چې فرض که دا دریم یا فرض که دویم، دا دویم زه غواړم دا ډیپ غواړم چې اول ته راشي، نو دا دویم چې تا اول ته وړې دې ته به تاسو ولیکئ چې آرډر فرست. چې کله آرډر ورته فرست ولیکئ دا به اول ته لاړ شي. او فرض که دا دریم یا فرض دا دریم، فرض که دا دریم چې دی دلته به زه ورته ولیکم چې آرډر لاست. دې مطلب دا دی چې دا لاست ته ویسه. ګورئ دغه دویم چې دی دویم مې راوړو د اول ځای ته، او څلورم چې دغه دریم چې دی دا مې راوړو د څلورم ځای ته، نو څلورم به راشي د دریم ځای ته، او د اول به راشي د دویم ځای ته. ګورئ دا څنګه چې ریفریش کوم، نو دا اوس وګورئ دا زموږ سره دغه شانتي چینج شول. هغه اول چې د دویم ځای ته راغی، دویم لاړ د اول ځای ته، څلورم دریم چې دی د څلورم ځای ته لاړ، څلورم د دې ځای ته راغی. دا په خپله راځي. که دلته تاسو نور هم مطلب زیات واخلئ نو د خپله ځکه نور بل ځای خالي نشته دلته څنګ کې ورسره، نو دا به زموږ سره همغه ځایونو کې چینج کېږي. صحیح ده دغه طریقې سره. اوس زموږ دا خو موږ پرون وویلي، اوس زه غواړم چې دا ریسپانسیو کړم.
څنګه ریسپانسیو کوي شو دا ریسپانسیو کیږي څنګه پس کا زه د ریسپانسیو کوم غوري دلته زموږ سره کچې تاسو ریسپانسیو کوي یعنی مطلب دغه فرست او تاسو چې لاست کوم آرډرز ورکړي دي د دې لپاره تاسو مختلف بریک پوینټس استفاده کوئ بریک پوینټس هغه میډیا کوئری یا پرس کې تاسو ریسپانسیو د لپاره استفاده کیږي مختلف سکرین سایز دي لکه ایکسترا لارج دی ایکسترا لارج دی لارج دی میډیم سایز دی سمال دی همدارنګه ایکسترا سمال نو دغه مختلف سایزونه دي او دغه تاسو سره دلته کې هم هغه کلاسز دي تاسو ورته د لیکلی شي چې تاسو ورته لیکئ چې آرډر ایکسترا پسټ دې مطلب دا دی چې کله سکرین سایز ګور د دې سایز ما تاسو ته مخکې ویلو بیا هم درته وایم دلته راشي getbootstrap.com ته راشي کله چې getbootstrap اوکې زما سره انټرنیټ ډسکنیکټ دی زه به انټرنیټ دلته کنیکټ کړم ها getbootstrap.com سایټ ته چې کله تاسو راشي نو هغه ځای کې دلته تاسو یا هم تاسو کوی شي تاسو چې دا زموږ سره رن کیږي یا تاسو کوی شي ډبل سکول ته هم راشي زه اوپن شو د دې کې براشي ډاک ته او ډاک نه بعد به د دې کې بریک پوینټس پیدا کړئ یا تاسو دلته کې سرچ کړئ یا هم دلته پیج سکرول کړئ د دې کې بریک پوینټس ته راشي بریک پوینټس کله تاسو سکرول کړئ دلته لاندې راشي دا وګورئ ایکسترا لارج سایز دومره دی سمال دومره میډیم لارج ایکسترا دې باندې خبرې موږ ځکه نه کوو چې دا باندې موږ مخکې الریډي خبرې کړې سوري ایکسترا سمال دا ایکسترا سمال دی ایکسترا نه دی سیده ایکسترا سمال نو دا زموږ سره سایز دی که دلته اوس تاسو پرس کا د دې کې دغه سایزونه ما مخکې ویلو دلته هم تاسو کوی شئ ویډیو سټاپ کړئ نه که تاسو نوٹ نیسئ اوس کوئ نو دلته تاسو کوی شئ په کوم ځای نه پوه شوئ پوښتنه کولی شئ بیا نو دلته که چیرې تاسو پسټ استفاده کوئ نو ایکسترا پسټ یا لاست استفاده کوئ لاست بیا د دې کې ایکسترا سمال لپاره فرست لاست همداسې تاسو کوی شئ چې یوز کړئ فرض کا دلته زه وایم کله چې زه دا پیج ریسپانسیو مطلب زه چې کوم کله چې میډیم سایز وي نو په هغې کې دا زموږ سره ریسپانسیو وي یعنی که دلته زه راشم ګورئ دلته میډیم سایز تاسو وګورئ میډیم چې دی څومره دی دا زموږ سره دی 288 دی زه وایم د 288 او له 288 نه بره چې څومره ډیوایسز دي په هغه صورت کې د څه کار کیږي دغه چې ما څنګه لیکلی دی دا د دقه شانتي وي دا د همدقه شانت څه شو دا د همدقه شانتي وي خو چې کله د سکرین سایز فرض کا دې کې زه ورته لیکم څه شو دلته راځم د بریک پوینټس دا زه ورته وایم کله چې د سکرین سایز فرض کا فار ایگزامپل دا سکرین سایز را رسیږي سمال ته را رسیږي یا فرض کا یا سمال ته را رسیږي نو دې کې زه بیا بل سټایل ورکوم دلته یو دانه زه وکم بیا بل باندې تاسو پوهیږئ ګورئ فار ایگزامپل دلته زه ورته لیکم چې دغه زموږ سره دا یو چې دی دا به زه اوس ریموو کوم په دې خو تاسو پوه شئ چې پس مطلب دا زموږ سره دغه شانتې چینج کېږي اوس دې کې په تاسو اول ورته آرډر لیکئ بیا به بریک پوینټس لیکئ بیا به هغې نه د هغې هغه پوزیشن لیکئ نو آرډر چې دې ولیکو اوس څه کار کوي پوزیشن دلته زه ورته لیکم میډیم سایز کې چې زموږ سره څو دی 288 دی دلته دې زموږ سره څه کار کېږي دلته دې زموږ سره دا دی فرسټ دلته به زه داسې کار به وکړم فرض کړه دا مې کنټرول ایکس کړه دا به زه راوړم دې ته دا دې زموږ سره دا خو الریډي فرسټ کې دی دا لاست ون ته به زه ولیکم زه او دا یو چې دی دا به زه دې ځای نه ختم کړم او دې ځای کې به زه ورته ووایم چې دا یو مونږ ته لاست ته ویسه پیج کنټرول ایس کوم او راځم دلته څنګه چې زه دا ریفریش کړم ګوري هغه 4 چې دی راغی دی یو ځای ته او یو لاړ دی 4 ځای ته دا زموږ سره ګوري سکرین سایز زموږ سره اوس که دلته زه دا سکرین سایز تاسو ته وښیم دا ګوري سکرین سایز زموږ سره ایکسترا لارج کې هم په همدې حال کې دی او سکرین سایز دې کې تاسو ته معلومیږي او زموږ سره مطلب دا وګورئ زر کې دی نو چې کله سکرین سایز 288 ته را رسیږي نو دا به بیرته خپل اصلي حالت ته راځي دا وګورئ بیرته خپل اصلي حالت ته راغی خو زه دلته اوس بیا داسې چینجز ورکوم زه وایم چې ګورئ چې کله د میډیم سایز کې وي او د سکرین سایز 288 نو د اول او د اخیر ځایونه دې چینج شي دا وګورئ د اول او د اخیر ځایونه چینج شوي خو چې کله د 288 نه کمیږي صحیح ده 288 نه زیات او 288 کې دی اول او اخر دي ځایونه چینج کی خو چې کله د 288 نه سایز کمیږي بیا د څه کار وشي بیا دغه منځني دوه چې دي چې دویم او دریم د دې دواړو ځایونه دي چینج شي او دا د بیرته خپل حالت ته لاړ شي څه مطلب ګورئ دلته که زه راشم اوس څه کار کوم زه دلته راځم او دې ځای کې زه ورته لیکم چې آرډر چې کله څه کېږي دلته اوس وګورئ دې ځای نه تاسو کولی شئ چې دلته تاسو بوتسټراپ ته راشي او دې ځای کې زه ورته وایم چې کله سایز له دې نه کمیږي نو چې کله له 288 نه سایز کمیږي د هغې دپاره زه باید څه واخلم
1500 دی کنه نو زموږ سره د کې سمال دی د سمال لپاره چې استفاده کیږي اس ام استفاده کیږي نو دلته زر اعظم او د کې زه لیکم اس ام او دلته زه ورته لیکم چې دا یو د لاړ شي دی اوس دلته زموږ سره سمې چې ویل هغه کار موږ دلته په دې کې نشو کولی داسې کوی شو چې مثلا دویم د لاړ شي د اول ځي ته او دریم د لاړ شي اخر ته داسې کولی شو چې دا دې ته زه ولیکم فاسټ او دیو ته زه ولیکم کوی شو چې څنګه کوی شو درته وایم دا مې دې ځای نه کنټرول ایکس کو دا مې راوړل فرض که دا مې دې ځای نه مې دا ختم یا دا دې وي صحیح ده دا دې وي دې ځای کې زه ورته لیکم هسې سمال لکه دا یو دی اول ته لاړ شي دویم دی اول ته لاړ شي دریم دی اخر ته لاړ شي دلته زه راځم بیا زه دلته تشریح کوم یو دقیقه چې دلته راشم ګورئ زما هدف داسې دی ښه چې کله د سکرین سایز 288 وي یا له 288 نه زیات شي نو څلورم یا اول او اخر ډیپ د خپل ځایونه چینج کړي خو چې کله د سکرین سایز هر ډیوایس چې وي چې کله د هغې سایز 288 نه کمیږي کم شي کنه یا سمال سایزز وي نو په هغې کې د څه کار کیږي دغه سمارټ فونز چې دي په دې کې د څه کار کیږي دغه دویم د اول ته لاړ شي او دریم د اخر ته لاړ شي اخر د دریم ځای ته راشي اول د دویم ځای ته راشي پیج ریفریش کا ګورئ سکرین سایز زه وړوکی کوم اوس ګورئ ښه دا په زموږ سره دا دریم چې دی دریم زموږ سره ښه دلته زموږ سره د دې ځایونه ښه نه دي چینج لا که نه دلته صحیح دی بالکل اوس ګورئ هغه اول زموږ سره زموږ سره دلته ځایونه چینج شول اول دا دویم شو اول دلته راغلی اول ولې دلته راغلی یو ځل زه کوډ وګورم ښه دریم ته مې لیکلی دی دلته مې فرسټ لیکلی دلته مې لاست لیکلی ښه دلته سمال دی دا هم سمال دی ګورئ ښه چې کله سکرین سایز زیات شي همداسې کېږي دغه دریم چې دی دا اخر ته تللی دی هغه دی الریډي دا نور هم تاسو وړوکی کوئ دا وګورئ هغه دویم په خپل ځای باندې پات او اول دا دویم چې دی دا باید د اول ځای ته لاړ شي دویم باید د اول ځای ته لاړ شي خیر دا درته اوس په آرډر پوزیشن کې وایم ښه دا خیر دا به زه ترې ریموو کړم ګورئ دا مې ریموو کړل څنګه چې ریفریش کړم دویم چې دی دا به د اول ځای ته لاړ شي دویم باید د اول ځای ته لاړ شي ولې دویم د اول ځای ته نه ځي دې ته مې لیکلي دي چې آرډر فرسټ ORD آرډر ولې نه ځي راته ووایه ځه مشکل پیدا کړه بیرته کنټرول زیډ کم کوډونه زموږ صحیح دي مشکل چیرته دی په دویم ډیپ کې دې کې مشکل ده مشکل څه دی داسې مشکلاتو سره به تاسو مخامخ کېږئ چې وګورئ اوس کار نه کوي موږ سره لکه دا پیج ته کنټرول ایس کا زموږ سره دلته کوډ کې هیڅ مشکل نشته دی دویم ډیپ اول ډیپ ته نه ځي نو که بل څوک هم دا ویډیو ګوري په یوټیوب باندې یا په فیسبوک باندې نو ویډیو دې سټاپ کړي دې کې دې وایي چې دلته غلطي څه ده وزیر ستا په نظر غلطي څه ده order small first spelling صحیح دی order small first spelling غلط دی نو دې سپیلنګونو ته به پام کوئ که نه نو دلته به راشي دې ځای کې به تاسو ورته ولیکئ FIRST first اوس زموږ سره سپیلنګ صحیح شو اوس یې ریفریش کړئ دا وګورئ دا اوس وګورئ زموږ سره اوس دا بالکل صحیح شو دا اوس وګوره که دلته زه داسې کار وکړم چې زموږ سره لاست باندې بالکل صحیح دی دا اوس وګورئ زموږ سره سکرین سایز مطلب دا وګورئ هغه اول چې دی د دویم ځای ته راغی او دویم چې دی د اول ځای ته راغی او دریم چې دی لاړ اخر ته او چې کله سکرین سایز د هغه نه کمیږي د سمال سایز نه کمیږي بیا ټول ډیبونه بیرته خپل حالت ته راځي صحیح ده بیا موږ د دې دپاره کوم بل هغه نه لرو مطلب کوم بریک پوینټس نه لرو بیا تاسو کولی شئ چې په دې وخت کې هم که تاسو کوم چینجز راوړئ دلته بیا تاسو کولی شئ خپله ورته کوډ ولیکئ د دې دپاره بیا کوم کلاس نشته صحیح ده نو دا زموږ سره ده اوس ګورئ که زه غواړم فار اگزامپل دغه ری آرډرینګ ویت ګریډ نمبرز کوم ګریډ نمبر څه مطلب لکه دلته اوس وګورئ ښه دغه زموږ سره ډیبونه دي دلته زه اوس مختلف چینجز دلته موږ صرف دوه کلاسونه لرو فرسټ او لاست مطلب آرډر فرسټ کا آرډر لاست کا بعضې ټایم کې امکان لري زموږ سره یو ډیب وي یعنی یو رو وي زموږ سره او په هغې رو کې امکان لري زموږ سره فرض کړه 10 دانې یا 7 دانې یا 8 دانې کالمونه پراته وي او زه دا کالمونه ټول ګډوډ کوم صحیح ده ریسپانسیو کې
set changes راوړم چې کله مختلف ډیوایسز راځي. لکه فار ایگزامپل زه غواړم دغه دریم په اول پوزیشن ته وېسم، دریم اول پوزیشن ته وړم او دویم اول سیده د دویم پوزیشن ته راوړم، دریم می اول پوزیشن ته وړم، اول می د دویم پوزیشن ته راوړم او دریم او دا څلورم وړم د دریم پوزیشن ته او دویم وړم د څلورم پوزیشن ته. ګورئ دلته اوس مونږ هغه order first او order last چې دا مونږ نشو په دې هغه پوسټ باندې مونږ نشو کولای. ګورئ اول وړم د دویم زیتا، دویم وړم د څلورم زیتا او دا دریم وړم د اول زیتا او څلورم وړم د دریم زیتا. لکه داسې دا اوس ګورئ د دې لپاره بیا مونږ لیکلو order 0 چې ولیکي دا 0 اول سر ته راځي، order 1 چې د دې ته ولیکي دا دویم راځي، order 2 چې د ولیکي دا زموږ سره بیا دریم راځي او دا څلورم راځي. تاسو کولی شئ له 1 نه هم شروع کړئ، صحیح ده، له 1 نه هم شروع کولی شئ. لکه دا وګورئ داسې زموږ سره order شو، دا زموږ سره سټارټ ته راوړو دریم، اول زموږ سره دویم راوړو دسته. لکه څنګه ګورئ دلته به پریکټیکل کار کو، تاسو به بیا پوه شئ چې زه څه وایم. دا مې دې نه یو کاپي واخیسته او دا مې کمنټ دا زه لاندې راوړم، بس دا د لاندې پروت که تاسو په کارو بیا د کمنټ نه وباسئ. دا زموږ سره کوډ دی. زه اوس داسې کار کوم دا د دې نه دا مې پاک کړل، دی نه دا مې پاک او دا مې د دې نه پاک او دا هم زه پاک کوم دی نه. دا مطلب دا کوم کلاسز چې ما یوز کړي دا مې پاک کړل. ساده کوډ دی. دا ټیکس کلر مې باید نه وای پاک کړی، دا ځکه زموږ سره ډارک دی هغه بیا زموږ سره نه ښکاري. دا به ریفریش کړم. ګورئ اول دویم دریم څلورم زموږ سره دغه شان ترتیب دی. ته ووایه څنګه درته ګډوډ کړمه، مطلب هر ډیزاین چې ته وایه څنګه درته جوړ کړم. مثلا لکه داسې سرچ څنګه سرچ ها څلور درې دوه یو داسې شي که نه. دا خو اسانه دی چې داسې سرچ پکې ګوره دلته به ورته ولیکي چې order. ګورئ دلته هم دغه کلاسونه دي. order که ته غواړې له 0 نه شروع کړي 0 نه هم شروع کولی شي، له 1 نه هم شروع کولی شي، له 10 نه هم شروع کولی شي، 15 نه هم شروع کولی شي. مثلا مسلسل نمبرز ورکړه، لکه فرض کا دلته لیکم order 0، دلته ها 0 نه order 3 ځکه 0 نه 0 پورې وړم او دلته لیکم order سپیلنګ به صحیح لیکئ. ګوره کا که سپیلنګ مو غلط ولیکه بیا به تاسو لږ مطلب پازابی بم دې ته به 2 ولیکم، بیا به تاسو ګورئ چې مشکل چی دی واصل کې به تاسو سپیلنګ مسټیک کړئ او دې ته به زه ولیکم دا کلاس تاسو فرق نه کې کلاس هر چیرته چې لیکي او دې ته مې ولیکل order 0 مې چې ولیکه دا به سټارټ ته راځي، دې ته مې چې 1 ولیکه دا به دویم راشي، دا دریم دا څلورم. پیج کنټرول اس کوم ګورئ څنګه چې تا غوښته همغه شانتې جوړ شو. څلورم راغی د اول زیتا او اول لاړ د څلورم زیتا. دا ګورئ دریم د دویم زیتا، دویم دریم د دویم، دریم د دویم، دویم د دریم. نو دغه طریقې سره تاسو دا کولی شئ. که فار ایگزامپل تاسو سره داسې وي چې تاسو سره څو دانې تاسو اخیستې، لکه فرض کا فار ایگزامپل همدې نه زه یو کاپي اخلم، کنټرول سی پیج مې سکرول کو لاندې دلته پیسټ کوم. زه اوس داسې کار کوم چې په دې کې لکه مثلا دا مې وران کړل، صحیح ده، دا کلاسز مې ختم کړل، دا کلاس مې ختم کړ. په دې کې دلته زه لږ هغه زیات ورکوم، مطلب څو ډیبونه ورکوم. دې ته به زه ولیکم چې دا هم 2 دي، دا هم 2 دي، دا هم 2 دي، دا مې څو ولیکل، دا 2 شو، دا هم 2 دی او دا بل هم 2 دی. نو 2 او 2 2 څلور 2 اته شول که نه، نو 2 ډیبه به نور هم اضافه کړم چې دا زموږ سره څو شي. ښه دا سټایلونه یې همدا صحیح دی. دې کې به زه ولیکم چې دا زموږ سره 5 شو، صحیح ده، 5 نو دا زموږ سره ای مې ولیکه، نور فرق نه کوي تاسو هر څه نوم ورکوئ او دې ته مې ولیکه اف. نو دا زموږ سره ټول څو ډیبونه شول، 2 ډیبونه دي، 2 دوه څو کېږي 12. نو 12 ډیبه زموږ سره دلته کې جوړ شول. دا زموږ سره 12 ډیبونه دي. دې ته اوس چې تاسو هر څنګه ترتیب جوړول غواړئ، زه به داسې کار وکړم دا پیج به لږ غټ کړم او دې کې تاسو یوازې نه چې تاسو همداسې کالم 1 2 لیکلی شئ، تاسو کولی شئ غټ غټ پاراګرافس په دې کې اضافه کړئ. څه مطلب لکه دلته فرض کړه لیکم لورم او دلته ویو ته راځم او دا مې ورلډ ریف له همدې نه زه یو کاپي اخلم، کنټرول سی او یا دلته دې داسې کار کوم چې دا سی او ایل مې چیټي وران کړ ځکه چې تاسو ته معلومات وي چې سی او ایل 1 ا صحیح ده، دا دې زموږ سره او که داسې وایي چې دا دلته غواړم چې دا موږ سره په H1 کې ولیکلی شي ځکه چې موږ ته معلوم شي. دلته مې ورته ولیکل 1 او دا یو به هم زه دې ځای نه کنټرول ایکس کړم، دا به هم زه H1 کې واچوم او د هغې نه بعد دلته زه ورته ولیکم لورم او دا یو چې دی دا به هم زه دې ځای نه کنټرول ایکس کړم او
دا مې H1 کې دلته واچول او دې ځای کې مې ورته ولیکل لورم. صحیح ده؟ دا مې اضافه کړ. په همدغه طریقې سره د نورو کې هم داسې اضافه کړي. کتاب هم جوړ کړو H1 او دلته هم لورم. دا بل هم داسې ګورئ. یعنې زما هدف دا دی تاسو چې ډېره ډیټا هم پکې اچوئ شي. دا ضروري نه چې تاسو پکې 2 ټکي پکې ولیکئ، ځکه چې کله تاسو ویب سایټس یا کوم اپلیکیشن شي کریټ کوئ نو په هغې کې امکان لري په دغه کالمز کې مختلف قسمه ډیټا په دې کې راشي. H1 زموږ دا مې له هغه نه باندې ولیکه، پوهېږئ د کالم نه مې باندې لیکلی دی. ته پام دې داسې غلطیانو ته پام کوئ. دا په تاسو که چېرته پی کې ولیکئ پی کې به ښه ما پیراګرافونه همداسې واچول. که تاسو په یو پیراګراف کې واچول نو دا به ډېره ښه خبره وي. صحیح ده؟ اوس ګورئ زموږ سره مشکلات لږ جوړ شول. مشکلات شی دي نه بعض ځایونو کې بارډر نه باندې وتي و که څنګه چل دی چېرته هم 5 دا زموږ سره په همدې ډیپ کې دی. دا وګورئ دا ډیپ نه دا وګورئ کنټینر نه باندې پراته دي دا ډیټا. دې ته پام کوئ ما اول ویلې که نه دا دې نه مکمل کنټرول ایکس کې دا په دې کالم کې دننه واچوئ. داسې مشکل خو نشته. دا باندې پروت دی. دا دې ته لږ پام کوئ که دا زه کنټرول ایکس کوم بیا تاسو ته ښکاري. وګورئ کالم دلته اوپن شوی دی کې بیرته کلوز دی. غلط دی که نه؟ دې کې دننه واچوئ. دې ځایونو ته پام کوئ. دا زموږ سره صحیح دی. دا صحیح دی. اوس تاسو ریفرش کړئ. دا ګورئ زموږ سره صحیح شو. زه به بیرته لږ زوم کوم. نو دغه زموږ سره دغه ډیټا په دې کې پرته ده. دا پیج ډیفالټ سل وي ښه. دا ګورئ داسې باید اوسي. تاسو رایټ کلیک وکړئ انسپیکټ یې کوئ. دا ګورئ دا تاسو سره دغه ډیبونه دي او دا زموږ سره ریسپانسیو دي. اوس که چیرې تاسو داسې کار کوئ چې دا دلته اوس تاسو کوئ چې مثلا زه ریسپانسیو دلته کې وایم مطلب ریسپانسیو په دې باندې اپلای کوم زه وایم دې ځای کې زه اوس چینجز راوړم. نور همغه خبرې دي کار یې کوم که دا به هومورک شي. صحیح ده. بس همغه شان تاسو په دې کې هم کولی شئ چې مثلا دا ځایونه ورته چینج کړئ. زه به تاسو ته همدې کې هومورک درکړم. کله چې د سکرین سایز لارج ته رسیږي. لارج څه مطلب ګورئ دلته کې ګورئ لارج سکرین سایز څومره دی 992 دی. تر 992 پورې د څه کار کیږي دا دریم ډیپ او څلورم ډیپ دا دواړه د سٹارټ ته راشي. دریم او څلورم دواړه د سٹارټ ته راشي. چې کله د سکرین سایزز څه کار کیږي ایکسټرا لارج ته رسیږي یعنې 1200 پکسل کې وي هغې کې د بیا داسې کار وشي چې A او B دا دواړه د راشي دلته دی دریم او څلورم په ځای باندې. دا دواړه خو هلته اړه هغه د دلته راشي او دلته کې دا داسې کار وشي په دیو کې د داسې یو کار وکړي چې کله میډیم سایز ته ورسیږي په میډیم سایز کې د 5 او د 6 ځای بدل شي. بس که په خبره نه پوه شوي ویډیو څو ځل پلی کړئ ځان سره نوټ یو کتابچه کې ونیسئ هغې نه بعد په دې باندې کار وکړئ. نو ریسپانسیو مې د دې درته هومورک درکړ. ریسپانسیو تاسو دغه شان طریقې دلته ده چې دغه طریقې سره تاسو کولی شئ دغه کلاسز دي دلته به تاسو ولیکئ آرډر او هغې نه بعد به تاسو ایکسټرا لارج او دې ځای کې هم ایکسټرا لارج دا سټار مې چې لیکلی سټار مطلب دا دی چې څومره تاسو دې ځای کې یعنی تاسو هغه آرډر نمبر ورکوئ چې دا د مطلب اول راشي دویم دی راشي دریم څلورم پنځم څوم دی راشي. سټار مطلب هر نمبر چې تاسو ورکوئ یعنی مطلب له یو نه واخله سوري له 0 نه واخله تر 12 پورې هر نمبر چې تاسو ورته سیټ کوئ همغه نمبر باندې به دا راځي. یعنی که چیرې تاسو دلته بدون له دغه بریک پوینټس نه کار کوئ نو آرډر او سټار مطلب نمبر تاسو واچوئ لکه نمبر تاسو اچوئ 1 2 3 4 نمبر چې تاسو ورته اچوئ ورته یې اچولی شئ. خو که چیرې تاسو بریک پوینټس استفاده کوئ بریک پوینټس بیا دلته کې تاسو آرډر هایپن یا منفي تاسو هر څه شي ورته وایئ بیا بریک پوینټس یا مطلب دغه د دې سکرین سایز بیا منفي او بیا دغه نمبر تاسو ولیکئ چې دا د څومره شي. سوال پوښتنه مشکل خو نشته. دا مو هومورک. راځو نیسټینګ ته. نیسټینګ څه ته ویلی کېږي فار ایگزامپل مثلا مخکې له دې چې نیسټینګ باندې کار وکړم نیسټډ لوپ شته وایي جاوا سکرپټ کې مو ویلي نیسټډ لوپ تکرار کوي. نیسټډ څه مطلب نیسټډ لوپ نیسټډ ایف ایف ایلز دی یاد دي نیسټډ ایف څه مطلب یس نیسټډ ایف مطلب کله چې یو ایف په بل ایف په مینس کې راشي نو نیسټډ لوپ څه مطلب یو لوپ چې کله د بل لوپ په مینس کې راشي.
نو دلته کې نسټډ څه مطلب لکه دلته اوس ګوره فرض کا نسټینګ مطلب دا دی دا زموږ سره یو روم اخیستی په دې رو کې زما سره دوه ډیبونه پراته دي یو کې اته کالمونه دي بلکې څو کالمه دي څلور او اته 12 کالم زه غواړم دغه اته کالمونه چې دي په دې کې دننه زه غواړم یو بل رو راوړم صحیح ده او په دې رو کې دا وګورئ یو بل رو ده زموږ یعنی دلته دغه رو ده زموږ سره په دې کې یو اته کالمونه پراته دي په دې کې څلور په دغه څلور کالمه چې دي په دې کې دننه زه دوه کالمونه نور راوړم او دلته وګورئ دې ته مې بیا شپږ ویلي دې ته مې بیا شپږ ویلي خو دا کار چې دی مطلب داسې ډایرکټ لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ داسې موږ نشو کولی دا یو سپیشل طریقه لري څنګه دې دپاره به تاسو داسې کار کوئ چې دلته به تاسو په همدغه کې دننه یو بله رو واخلئ په همدې کالم کې اول خو یو رو دې واخیسته صحیح ده بیا په دې رو کې دننه دوه کالمونه واخیستل یو کالم ته دې ولیکل اته کالمه بل ته دې ولیکل څلور بیا دغه اتم کالم کې دننه ته بله رو واخلئ بیا به په هغې کې دننه دوه ډیبونه اخلي بیا دلته د دې روګانو بیا دلته چې دې ډیب کې دننه تا بله رو واخیسته د دې روګانو کې بیا څومره ډیبونه ځایږي یا څو ډیبه پکې سوري څو کالمه بیا پکې 12 بیا صرف سایز کم شو د رو سایز کم شو ګوره دا رو له دې سره نه دې سره پورې رو سایز غټ دی داسې وکړه مثلا د رو سایز څومره دی د رو سایز چې دی 100 پکسله دی سوري مثلا وید چې دی 100 دی صحیح ده 100 دی خو چې کله تا هلته کې ورته ویلي چې دا 80 شوه او دا 60 شوه یا پس که دا 80 شوه فرض که دا 80 شوه دا 40 شوه نو چې کله دا 80 شوه او 80 کې دننه ته چې بله رو اخلي نو دغه 80 کې دننه چې بل رو اخیستل د هغه رو سایز مطلب همغه رو واړه ده خو کالمونه په مخکې 12 ځایږي خو سایز 80 دی خبره لږ کنفیوزبل ده دلته پریکټیکل کار کو بیا به پوه شي دلته زه راځم او دې ځای کې زه یو بل فایل اخلم ګورئ index2.html یو فایل مې واخیست او دلته داسې کار کوو چې دې ځای کې دغه زموږ سره دا کوډ دا اوس مې چې دا به زه ختم کړم چې تاسو په دې کوډ باندې پوه شئ ځکه چې دا زوړ کوډ پروت دی بیا لږ داسې کنفیوزبل دا برد شی دی دا به ختم کړم ښه ګورئ دې ځای کې دا زموږ سره اوس خو په دې خو تاسو پوهېږئ ساده کوډ دی یو ډیپ مې اخیستی بیا مې کنټینر کلاس ورکړی بل بي ډي که پیج کنټرول ایس کړم او د دې ریزلټ تاسو وګورئ نو د دې ریزلټ زموږ سره داسې یو څه دا وګورئ زموږ سره یو کالم دی یو کنټینر مو اخیستی هېڅ شی هم پکې نه دي پراته ګورئ یو لاین دی دا لاین د څه شي راغلی دا لاین ځکه چې دې ته مو یو بارډر ورکړی دی صحیح ده اوس په دې کې دننه زه دلته یو رو اخلم دلته دې کې دننه یو رو مې واخیست او دې رو ته هم زه یو بارډر ورکوم بي ډي 1 یو بارډر مې ورکوم او په دې کې دننه څه کار کوم په دې کې دننه زه دوه کالمونه اخلم دا ځکه دلته کې دوه کالم اخلم یا په دې کې دننه ځکه زه کالم اخلم چې ما سٹارټ کې تاسو ته ویلو اول به کالم او سوري اول به کنټینر کلاسي بیا په کنټینر کې دننه تاسو رو اخلي په رو کې دننه به کالم اخلي کالم باید له رو نه باندې نه وي او رو باید له کنټینر نه باندې ونه وسی ښه اوس دلته نه دی دې ته وایم چې تا اته دانې کالم واخله او دې کې زموږ سره څو کالمه دي 4 کالمه دي دا د همغه سیم دی دلته زه لیکم COL اته کالمه دي زموږ سره په دې کې هایپن اته کالمونه ما سره په دې کې پراته دي دا A مې ورته ولیکه فرض کا ضروري نه چې تاسو ورته A مو لیکئ او دلته مې ولیکل چې دا زموږ سره دي څلور دي ته مې ولیکل بي پیج کنټرول ایس کوم راځم دلته څنګه چې ریفریش کوم دا وګورئ څلور زموږ سره دا دي او اته زموږ سره دغه زموږ سره دا لږ صحیح نه ښکاري نو د دې لپاره زه راځم او دې ځای کې دلته چې مې دا استفاده کړی دی ته مې سایز 3 واخیسته او دلته کې دا دریم خاطر د دې سایز به زه هم 3 کړم او دلته به زه راشم او دې کې زه به ورته وایم چې په دې کې هم ماته یو بارډر واخله او بارډر د زموږ سره BDA 3 دا مې یو بل بارډر دی ته مطلب یو کلر ورکړي بارډر وګورئ بیک ګراوند اوس وګورئ اته زموږ سره دا دي او څو دانې دي زه غواړم چې دا سنټر ته راوړم څنګه سنټر ته راځي خیر دلته زموږ سنټر نه دی په کار خو سنټر ته څنګه راوړل شاباش ټیکس سنټر که تاسو یوز کړئ دا تاسو سره سنټر ته راځي که دا هم سنټر ته په کار دغه شان کولی شي که بیک ګراوند ورکوو څنګه بیک ګراوند ورکول کېږي بیک ګراوند ورکوو BJ او دی کلر نو چې کوم کلر یعنی کوم بیک ګراوند تاسو ورکوئ که دا بل زه سنټر ته راوړم شاباش دغه شانتي دلته به سنټر ولیکي دا همداسې په یاد نیسئ چې مخکې ځو او شاته تاسو ته بیا مطلب په یاد نه وي دې ته څه کلر ورکړم فرض که دې ته مې ورته ورکړ ډینجر کلر بېرته په کومه سلیپ درته ښیم کلر زموږ نه دي په کار
یا فرض کې سنټر زمونږ نه دی پکار کلر دی ویزا دا سنټر مې پاک کړی نه صحیح ده ها نو دا اوس وګورئ دا زمونږ سره دغه طریقې سره جوړ شي زه اوس په دې کې دننه نسټډ دی که نه دې کې دننه څه کار کوم په دې کې دننه زه دلته دا مې پاک په دې کې دننه زه بل کالم بل رو راوړم کالم نه دلته به تاسو ولیکئ ډاټ رو یو رو دی راوړله په دې رو کې دننه زه ورته وایم چې کال څو کالم دي پکار دي فرض کړه 2 کالم پکار دي دې کالم سایز د څومره دا تاسو د شارټ کټ کې جوړوي شي دلته ورته ولیکئ چې د دې کالمونو سایز د شپږ وي ضرب 2 کالم دې کې ځکه لیکم چې کالمونه په دې کې زمونږ سره یعنی شپږ کالمونه مونږ سره په دې کې پراته دي او دې کې زمونږ سره په دې کې شپږ کالم پراته دي سی او ال او دې کې هایپن شپږ په دې کې زموږ سره شپږ دي پیج کنټرول اس کوم دا مې ریفریش دا وګورئ په دې کې دنه زموږ سره کالمونه زه دلته کې ورته کلاس هم ډیفاین کوم دې کې دې ته یو بل سټایل ورکو دا هم دې نه به یو کاپي واخلم دا کسټم سټایل دی صحیح ده بارډر مونږ نه دی ویلي بارډر باندې مونږ وروسته خبرې کوو دې ته به یو کلر ورکم فرض کا پینک کلر مې ورته ورکو یا فرض کا دې ته یو کلر ورکو چې زموږ سره په دې نورو کې نه فرض کا بلو مې ورته ورکو یا دلته به څه کارو کو دا یو حاصل ته راځم او دې کې دا اوس مې چې کلاس جوړ کو BD4 کنه BD4 او دلته لاندې به هم دې ته به بارډر ورکم BD4 پیج مې کنټرول اس کو راځم دلته دا ځای ریفریش کوم څنګه چې ریفریش کیداو یعنی دلته کې دا تاسو سره چې کوم ټومیټو باندې ښکاری دا زموږ سره یو کنټینر دی یا سوري په دا زموږ سره یو رو ده په دې کې دننه ما یو بل رو اخ ګور دا زموږ سره دې ساره پوری یو بل رو ده بیا دې کې ما یو بل رو اخستې ده دا وګورئ دا زموږ سره یو رو ده بیا په دې رو کې دننه ما بیا دننه 2 کالمونه نور اخستې او د دې کالمون ته وګورئ کې دلته کوم بیک ګراوند دی بل ته ورکړی دلته کوم بیک ګراوند نه دی ورکړی دلته تاسو بیک ګراوند هم ورکوئ شي دې ته نسټډ ویل کېږي نو دغه طریقې سره تاسو په دې کې ډیټا هم کولی شئ چې زیاته ډیټا واچوئ فرض کړئ دلته زه ورته لیکم لورم او دې کې داسې زیاته ډیټا هم تاسو ورته په دې کې اچولی شئ راځم دې بل کې هم داسې یو پیراګراف اضافه کوم او په دې یو کې هم داسې یو پیراګراف اضافه کوم نو دغه طریقې سره تاسو داسې ډیټا هم په دې کې زیاته اچولی شئ ریسپانسیو کریټ کولی شئ ریسپانسیو په دې کې هم تاسو کولی شئ بریک پوینټس ورته ورکړئ اوس داسې کار کوم ګورئ دا مې دې ځای نه ختم کړل فرض کا ما سره دې ځای کې دا مې ختم کړ زما سره دلته دا یو کالم دی دا کالم دی زما سره دا مې دې ځای نه ختم کړل صحیح ده زما سره ګورئ دې ځای کې یو رو ده را سره په دې رو کې مې دننه 2 کالمونه اخستي دې کالم کې دلته زه ډیټا اچوم فرض که دومره ډیټا مې واچوله یا کنټرول زیډ مې کړ دې کې زه لیکم چې لورم 50 دا مې واچو او په دې کې دننه زه یو لیست جوړوم یویل او یویل کې دلته زه لیکم الای ضرب کا فرض که لسو سره لسلور سره دې کې زه لیکم سه آیټم 1 او دیو ته زه دلته لیکم سه آیټم 2 دې ته لیکم او دیو ته زه لیکم سه آیټم 3 دې ته مې آیټم 3 ولیکو او دیو ته زه لیکم چې آیټم 4 دې ته مې ورته ولیکل آیټم 4 پیج مې کنټرول اس کو راځم دلته دا ریفریش کوم څنګه چې ریفریش کوم دا اوس وګورئ دا زموږ سره یو لیست دی او دا هم زموږ سره په دې کې دننه دغه ټومیټو چې دی دا زموږ سره دا زموږ سره یو رو شوه بیا دې کې زموږ سره دننه خادي کې بیج بیک ګراوند صحیح دی بالکل ښه اوس زه غواړم چې دا ریسپانسیو کوم ګورئ څنګه چې انسپیکټ کوم دا او دې کې زه دا پیج سایز کموم زه وایم کله چې د سکرین سایز مطلب دې کې میډیم زه ورکوم زم دا ډیپ د ښکته راوغورځي دا ډیپ ښکته راوغورځي نو ښکته څنګه راځي د دې لپاره دلته زه راځم او دې کې زه ورته لیکم چې MD دې دلته به زه ورته ولیکم چې MD او دلته به زه ورته واچوم چې دا موږ ته اتکه او دې کې ورته ولیکم چې MD-4 پیج کنټرول اس کوم او څنګه چې دا تاسو ریفریش کړئ نو دا وګورئ دا زموږ سره لاندې راغی دا راته ووایه زه غواړم چې دا ډیپ فرض کا زه دا ډیپ اول سر کې راوړم څنګه کېږي یا فرض کا زه وایم کله چې د سکرین سایز د 288 نه زیات وي دا د اول راځي لکه فرض کا دا ډیپ د اول راشي خو چې کله زه ریسپانسیو کوم دغه لیست والا چې دا د اول دلته راځي او دا یو د دلته راځي خو چې کله زه ریسپانسیو کریټ کوم یوزینګ مطلب ریسپانسیو کې بیا د دا لاندې راشي
اوس د پر دا ډی دا یو چیرته دی اول دا دی دا دویم دی زویم اوس دی اول دا راشي دویم دی دا راشي خو چې کله زه مطلب سکرین سایز چې کله هغه کیږي یعنی مطلب دی 200 تش په تنه زیاتیږي بیا دا د سیلان دی راوړځي خو اوس د پر دا زه اول غواړم ها دې ځکه به تاسو ورته سوالي کوي دې ځکه ورته ولیکي چې آرډر دې ته ورکا فرق 0 0 چې دی ورکا دا به اول راشي او دلته به تاسو ورته ولیکي چې آرډر دې آرډر چې ولیکا دلته ورته ولیکي چې آرډر پیج کنټرول اس کا دا ریفریش کا څنګه چې ریفریش کی دا اول راغی دا دویم رائټ کلیک انسپیکټ کوي کله چې تاسو ریسپانسیو کوي هغه اول راځي دا صحیح ده نو زه اوس غواړم دې ځکه ورته لیکم چې ایکسترا مطلب دلته زه ورته وایم چې ایکسترا لارج لکه دلته تاسو ګورئ ایکسترا لارج کې زه وایم چې کله د دې سکرین څه وي مطلب دلته زه ورته لیکم ال جی چې کله ال جی وي نو دا د زموږ سره څه کیږي دا د زموږ سره په 1 کې وي او دې ځکه به زه ورته ولیکم چې ال جی دا د زموږ سره اوس ګورئ څنګه چې دلته زه راشم دا یو دی ریفریش کوم ګورئ دا زموږ سره اوس په همدې حالت کې دي خو دا زموږ سره اوس ګورئ هغه زموږ سره لاندې راغی که رانغی مخکې زموږ سره لاندې راته که دا زه پاک کړم او دا هم زه پاک کړم دې ځای نه او پیج مې کنټرول اس کړ دا زه ریفریش کوم څنګه چې ریفریش کوم که دلته تاسو اوس وګورئ اول زموږ سره دا راځي دویم دا راځي خو زه وایم چې کله ریسپانسیو کیږي بیا ریسپانسیو کی اول د زموږ یوزر ته مطلب ډیټا شو کیږي اول د کنټینټ شو شي هغې نه بعد دی هغه لیست کې موږ شی ورکړي پس که زموږ سوشل میډیا اکاونټونه دي هغه دی ورته اخیر کې شو شي نو دې دپاره تاسو بیا دې ځای کې مختلف بریک پوینټس تاسو دې ځای کې کولی شئ چې دغه شانتي یوز کې استفاده کوئ دلته هم زما سره اوس دپاره مطلب ذهن ته داسې یو څه راغلل تاسو کولی شئ مختلف دې ځای کې ورته سټایلز وکړئ بریک پوینټس ورته استفاده کوي یوز کوي دا اوس زموږ سره د نن ورځې درس دې پورې کوم ځای کې سوال پوښتنه مشکل نشته